سلامونه. په پاکستان هېواد کې خپلو ټولو افغان کډوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. افغان کډوالو UNHCR نن دا خبر و ټولو افغان کډوالو ته وړاندې کوي چې موږ هر کار کوو ستاسې کډوالو سره، که د کیس په اړوند باندې وي چې اکثره زموږ افغان کډوال خپل کیسونه خاص کر په اسلام آباد په نور علاقو کې اچولي دي UNHCR ته، یا اپلای یې کړې ده چې دوی د خارج د تلو په تمه ناست دي، یا کم مرستې په کیمپو کې ورکوي، یا په ښارو کې ورکوي، یا په نادرا کې چې کوم پیسیم سنټرو ته ورځي. UNHCR د هیڅ چا څخه یو روپۍ هم نه غواړي. د یوې روپۍ څخه نیولې تر لکو پورې UNHCR هیڅ چا څخه یو روپۍ هم نه غواړي. نو ځینې کسان د UNHCR په نامه باندې یا د UNHCR د کارکوونکو په نامه باندې د خلکو څخه پیسې اخیستې دي، بیا نوم د UNHCR ورکړی دی چې هغه ټول دروغ دي. نو ستاسو لپاره دا پکار دي چې د UNHCR د هیڅ چا څخه روپۍ نه غواړي. تاسې که څوک د پیسو غوښتنه درڅخه کوي هغه ټول دروغ دي، هغه سړی ګنډکپ دی، هغه سړی دروغجن دی، هغه د UNHCR یا د خیریه ادارو سره د هیڅ شي سره تعلق نشته. نو تاسې د چا په خبرو کې مه راځئ، که د مرستې په نامه باندې وي، که د کارت په لیول باندې وي، که د هر شي په لیول باندې وي چې د UNHCR نوم استعمالوي یا د UNHCR سره تعلقي ادارې نوم اخلي، دا ټول دروغ دي. د چا په خبرو کې مه راځئ، مه چا ته روپۍ ورکوئ، نه UNHCR د چا څه روپۍ غواړي، او نه د UNHCR هیڅ کارکوونکی. که هر کارکوونکی ستاسو د پیسو غوښتنه وکړي، ته ډایرکټ د UNHCR شکایت ته خپل هر کوم دی یا خپل دغه سړي نوم او شی ورسره شریکولی شي، هغه UNHCR په هغه منټ باندې پوس ولې خپل د ادارې څخه یا د خپل ارګان څخه وباسي. نو تاسې د چا په خبرو او د چا په دغه غولولو کې مه راځئ چې تاسې وغولوي او پیسې درڅخه واخلي. نو تاسې د UNHCR دغه خبرتیا د ټولو افغانانو سره شریکه کړئ چې UNHCR هر کار چې کوي هغه په وړیا توګه او په پرې باندې کوي. مننه.